السلام علیکم او دا نن 23 سپتمبر دی دلته په ایسټرن کولاډ دا ایسټرن وایي خو دلته چې تاسو کومه خبره کول غواړم دا دغه یو دوکان او په دې کې افغاني افغاني دا چې کوم ډول چې تاسو کوم کول غواړم هغه دغه دي چې دا لندن دی نو دلته چې کوم ډول دا پښتو لیکل شوی دا په دې باندې پښتو لیکل شوی دا او دا چې کوم ډول په دې دا باندې دا شاید دې کې موږ هم بلته کیته یو بل چې کوم ډول تاسو ته خیمه چې هغه سدي زه پارک ته روان یم هغه پروګرام ته تاسو خیم دا سٹارټ ځکه کې نه خلک ما چې تاسو دا وخیم د بوډاګانو په منځ کې زه ناست یم دا د بکټن پارک ایریا باندې دلته راتلل دي دلته دغه بکټن پارک هم دی د علاقه د دې نوم د سټیشن دی دلته دا چې کوم ټرین روان دی دلته د ډیلار ټرین وایي دا داسې اټومیټیک دی ډرایور مریور نه هغه ته پارک دی د هغې له ورځم زه به هغه تاسو ته ښیم د بکټن پارک سټیشن او دې غاړې ته د بکټن پارک دی د سړک نه هغه غاړې ته دغه ته زه ورځم زه دې له راغلی یم او زه تاسو ته دا ښوول غواړم دا غټه غشي ماشینري دی او دغه دی دا چې زموږ د نیو هم دغه دی دا کونسل دی دا میر دا هغې طرف نه میسیج وشي او بیا چې کوم دی نو خلک خبر شي نو دا خلک را خبر شوی دی نو راغلی زه هم دغه میسیج نه خبر شوم نو راغلم دلته څه کېږي دا وه زه تاسو ته زه ورځم او دلته ورځ ده د اکتوبر 23 تاریخ دی راځه چې زه ولاړ یم بکټن پارک بس کې او په ټرین کې کېناستم او دلته رالم دلته راورسېدم دا دنیا دلته راغلې ده او دا یو خوږه جینۍ ده دا زموږ د پس منظر ده نو ما ته د هغې نه اډوانټېج واخیستې دی که مې وویل ما دا لور د عمر ده ما ورته چېرته ما دغه ونیسه کیمره ونیسم دې ونیوه دا به تاسو وروسته ښیم نو هغه چې کوم دی نو دغه دا زما په ژبه نه پوهېږي نو دا دلته چې دی د ګل دغه دلته چې کوم دی بکټن پارک دی او په دې کې د کوم چې ویلډ فلاور ورته دوی وایي موږ ته داسې ځنګلي ګل نه وایو خو زموږ خوا ته ځنګلي نه وي خو دوی ورته دغه لفظ استعمالوي نو په دې کې دغه ګلونه کرلی کېږي او دې ته دوی چې کوم دی نو سوین د سیډس اف ا نیو ویلډ فلاور میډو موږ هسې دغه ته وایو په اردو کې چې دوی معنا کوي نو هغه چراګاه کوي خو چراګاه نه دا موږ ورته باړی وایو چې موږ په باړو کې دا استعمالوو دا هغه شی د هغې تیارول کېږي په دې کې به ګلونه کېږي دغه به کېږي دا که زه دغه شنو به تپوس کوم چې دا به څو میاشتې پس تیارېږي او بیا به زه راځم او دغه بیا تاسو ته ښیم چې دا دغه دی زه به اوس بیا په ټکټر کې هم کښېنم دغه به هم تاسو ته ښیم او دا چې کوم دی نو دغه دی دا ما به چې دا د ګلونو تخم به دلته کرلی کېږي دا به تاسو ته ټول ښیم دا دنیا راغلی دا ډېر غټ رسم دی ما دې له تکلیف ورکړو تھینک یو ویری مچ Done? You fetch me. और दे दो मदद को थैंक यू वेरी मच आपने हेल्प की पार्क्स यार न्यू हैम दाच को अंदर आ गए دا با स्पेशली یو دا کړه او دا تاسو خو ولې دا تخم دی دا د بوټو په دی باندې دا ډیزاین جوړ کړی دی دا کړی دا مخونه په جوړ کړی دی دا ما دغه چې راځو دا څه دغه چې راځو دا کول غواړي او دا څنګه دا مې تر واغسته د دوه اکثر د خلکو په دا دوی چې کوم د دې نقشه ده هغه نقشه ده چې کومه دا کوي دوی په دی باندې دا کرل کوي دا زو تاسو دا کول غواړم او دا چې کوم دی نو ویلډ فلاور میډو دغه تاسو اینه د دې به دا به چې کوم دی دا غټ دا کوي دا کار کوي gentleman told me about the year of the invention of tractor. It was invented in 1892 by John Flores of USA. That's it. Yes, thank you, dear. Thank you very much. Thank you. Oh, da baba ki da tractor de. Oh, اور خیجه دا کوي او دا ټول چې کوم نه یو لکه دا کار هم دی او دا یو فنکشن هم دی دا یو تماشا هم ده دا یو خون هم دی دا یو مزه هم ده دا یو سوشل ایونټ هم دی او دا د لکه د کمیونټي لپاره دا د یو دغه د لکه څنګه د اختر ورځ ده
لکه دا یو شی په خوشحالۍ کې به دا ځان له یو کمال دی دا مونر غواړي دا په دغه نه کېږي دا یو دغه دی یو کار دی خو دوی ته یو میله جوړه کړه ټکټر دی هغه ټکټر دی دا ماشوم یې وترخې جوړلې ده دغه چې کوم دی دغه شی دی دوی پکې دغه کړي دي دا ډرایور دی د دې او زه دلته تپوس کوم چې how many functions it does Functions, it's got a 4-way bucket, okay so it scoops and it can pick up Okay. like grabbing as well. okay And the Rytec, which is on the back, is a cut and collects Okay. thing that actually cuts the grass and collects it into a box. okay thank you dear thank you very much We've horsepower got 2 of these as well. yeah Got another one with the cutting deck, the cutting deck that cuts the grass and everything. you put your daughter there, but you ever seated there? No, in this You one, remember? no. بل ما تاسو کو د خپل ماشوم په هغه کې کېنه ولا خو ما چرته په چرته په دې ټیکټر په سیټ کې ناس دا وای چې نه زه پکې نیم ناس همدا کړه ګورې وته دا شي دغه دی او the flowers are of different colors. Sorry? The flowers are different colors. Yeah, mixture. Oh, mixture. All mixed. Okay, mixture. Yeah, okay. زه د ټیکټر ته ورخېږم په اوله ځل په جون کې زه په ټیکټر په سیټ باندې کېنم او دا چې کوم دی نو دا زما بیګ د ټیکټر په سیټ کې په اوله ځل کېناستم دا هغه چې کوم دی نو 1000 هارس پاور دا دی دا ډېر غټ طاقتور دی دا په امریکا کې جوړ دی دا په دې ځای کې دلته هم نه دی او دا چې کوم دی دا کاري دا زبردست هغه دی خو دا دونه د کار کوي چې څه وایم د دنیا وزن دا اوچته یو دا کوي ما زه نن تاسو ته د ټیکټر دغه ښیم چېرې دا څه ده دا په دې کې دا تخم به کرلی کېږي د دې دغه دی او دا به چې کوم دی تاسو ته ښیم چېرې دا څنګه ده دا دغه کې دا زما دغه ته ډېر بکار دی Thank you, dear. مالا ډیر نالج راکو ډیر چات د ټیکټر ډرایور دی او دی چې 10 کالونه دا ټیکټر چلوم دا 10 کالونه او دا خو ډیر په محبت سره د خلک کار کوي چې کوم دی نو په دوی باندې کار بوج نه دا یو دغه خبره Film you. یا او دا چې کوم دی په دې کې دا تخم کړل کېږي on this side Yeah, just sort of head straight down this way. So if you lift the top slightly, and that will push through there. Okay. That's it. So just try and go straight towards that corner. Ronnie, Technology makes easy the life. Huh? Yeah. Head this way, please. Shall I show you? I'll show you how, yeah? So you lift it higher like this, yeah? Okay. یا د پویږي کنه ګوره د وسخه زبردست کوي دا زبردست I'm telling you yeah this is good yeah you're doing such a great job. I'm son of a farmer, okay? Yeah, You have allotment, maybe. yeah. Oh, so you're professional now. You know how to do it. There, finished. All done. Yeah. I finished the seed. Okay. دا خو I'll شو push it back down. دا ما په دې کې دا خواري وکړه دا دونه دغه شو د نن دې شغل راغلی وم thank you very much you done well cooperative people دا به په
جون مई جون کې په دې کې ګلونه راځي دا چې بیا چېرته راشو زه بیا راغلم بیا پر دغه بل فلم جوړوم او بیا تاسو ته ښیم چې په دې کې څنګه ګلونه وشو دې کې رنګ په رنګ به کېږي یو قسم نه دي ډېر